ګرېډر راځي دا په دې باندې نه کېږي. صدر صاحب نن ورځ اپډیټ مو سره شیر کړ. ښه جي ښه چې کار څنګه روان دی او ټینټونه به څومره لګي او دا معلومات دا خو دا که نه چې پرون خو په دې کې هم ډېر کار کړی دی. نن هم پکې دا کار کوو د 80 خیمو دپاره چې کوم دی اوس پلانینګ کوو نو هغې لپاره زه روان یم سایټ ته دا ځایونه یې لپاره منتخب کوو چې دغه وشي او نور کومه دی ګریډر هم را روان دی بل ګریډر هم را روان دی دا ټیکټر هم نور راځي دا دی دا څه لګیا دي څه راځي نو انشاءالله دا موږ 3 څلور ورځې کې 15 کې دا موږ بالکل تاسو ته هینډ اوور کوو او انشاءالله دا جرګه به ډېره کامیابه جرګه وي ځکه چې ټولې دنیا دي د سترګې دي خاص کر د پښتنو او پښتانه چې کوم دی نو په دې باندې زموږ زیات تر دا څومره کامونه چې خلک وایي پښتانه نه یو ځای کېږي او دا هجوم دی دا دی موږ ورته پریکټیکل خو چې راشه تاسو وګورئ موږ دا څومره کامونه یو شو او څومره خلک مطلب موږ سره همدردۍ کوي څومره خلک راپاسي موږ لا مصیبت دا دی چې دلته کې په دې ملک کې فقدان دی د لیډرشپ چې هغه لیډرشپ پکار دی چې هغه خلکو ته رښتیا ووایي چې څوک رښتیا وایي دنیا ورسره ملګري دا مشر ته وګوره څومره خلک ورسره ملګري په څه وجه باندې چې رښتیا وایي هغه هغه نه خبره کوي کولاو خبره کوي چې کوم ځای نه په دې سیستم کې خرابې دی یا مطلب دا سیستم روان دی هغه د خلکو ته وګوته کې د نه سیستم خراب دی نو موږ هغه د ګوته نیولې ده او ټول خلک را سره ان شاء الله په دې متفق شوي دي او تاسو به ان شاء الله ډېر زر او ډېر بدلون را روان دی او دا دومره شعور دی موږ د لږ وخت چې ورک خلکو ته نو دا مطلب زموږ لویه کامیابي ده ځکه چې پاک سټډي دی خلکو له کوم دي ځایونه بدل کړي نو دا مونږ چې کوم خلکو ته مطلب دی چې جلسې وکړې تقریرونه مو کړل دغه مو کړل موږ هغه بیانیې چې کوم دی خپله خوره کړله او اوس انشاءالله هغه نن به د څو ورځې کې روان دی صحیح دی ډېره مننه لالا تاسو لږ راشئ راځي دا ټیکټر هم را روان دي نور یو دغه هم راځي ګریډر هم راځي دا په دې باندې نه کېږي Ini